د میدان وردګ ولایت چاپیریال ساتنې ریاست له لورې د طبیعي منابعو د ساتنې او الوتونکو مرغانو د ښکار او قاچاق څخه د مخنیوي په موخه د یاد ولایت د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز د کډیالانو ته عامه پوهاوی ورکړل شو. چاپیریال په کومه موضوع باندې په کوم عنصر باندې بحث وکړو؟ آیا د اوزون په لایه باندې بحث وکړو؟ د تغیر اقلیم په موضوع باندې بحث وکړو؟ د ونې په اهمیت باندې بحث وکړو؟ په طبیعي منابعو باندې بحث وکړو؟ د هر یوه بیله بیله موضوع ده. د ونې اهمیت زښته ډېر د عزیزانو، ونه د هېواد ملي شتمني ده. پروګرام د چاپیریال ساتنې ریاست له لورې د میدان وردګ ولایت د ښوونیز او روزنیز تعلیمي مرکز سره په همغږۍ باندې د افغانستان اسلامي امارت پولیسو ته په لاره اچول سوی و چې په دې کې د چاپیریال ساتنې باره کې د وحشي حیواناتو طبیعي منابعو د اهمیت باره کې پولیسو ته عامه پوهاوی ورکړل سو. پولیس د کډیالانو وایي په دې سیمینار کې د ډېر څه په اړه وپوهېدل او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې طبیعي منابع، وحشي ژوي او الوتونکي مرغان ښکار او قاچاق کړي. ډېر خوشحاله سولو چې داسې سیمینارونه په هر ځای کې دایره سي چې زموږ وطنوال ټول په دې باندې پوه سي چې زموږ ملي شتمنۍ که هغه چاپیریال دی که هر شی دی باید دې ته مخصوصه توجه وسي چې باید د دې شیانو مخنیوی وسي. باید هېڅوک موږ باید دې ته اجازه چاته نه ورکوو چې زموږ د دا چاپیریال یا زموږ د ملي شتمنیو ته څوک ضرر ورسوي. نو دا خو زموږ لپاره ډېر ګټور و او موږ به انشاءالله چاته اجازه ورنه کړو چې طبیعي هغه ته ضرر ورسوي او موږ انشاءالله هر قاچاقبر په خپله سزا ورسوو انشاءالله. د میدان وردګو چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي چې له دې وړاندې هم د دغه ښوونیز او روزنیز مرکز د هرې دورې لپاره دا ډول سیمینارونه په لاره اچولي.